السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ټول بروغ جوړ یې. دوستانو نن در سره په دې ویډیو کې ډیر مهم معلومات شریکوم. که د چا په کور کې د خپلې ښځې سره ناروغیانې وي نو هغه څنګه ختمې کړی شي. د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته دا معلومات درکم، که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې مهم معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. که موږ سړي وغواړو چې زموږ په کور کې د مینې محبت او د سکون ماحول وي نو دوستانو زما دا یوه خبره په خپل ذهن کې کینوئ چې خپل ځانونه بدل کړئ. په ښځه باندې کله هم لاس مه اوچتوئ، یعنی هغه مه وهئ، ځکه چې دا هم د الله تعالی یو بنده ده او دی خپل مور او پلار د ستا دپاره پریښي دي. نو تاسو له پکار دي چې تاسو هغې سره ظلم نه کوئ. که یو طرف ته ستاسو خور او مور وي او بل طرف ته ستاسو ښځه وي نو کله هم یو طرفه فیصله مه کوئ، ځکه چې خبره ښه په غور سره واورئ او بیا فیصله وکئ، ځکه چې هر انسان نه غلطي کیدی شي. که هغه ستاسو خور او مور وي او که ښځه وي. که ستاسو ښځه ملامته وي نو بیا پې هم لاس مه اوچتوئ، ښه طریقې سره یې پوی کوئ. دوستانو که د چا ودونه شوي وي او د هغې لور وي او که هغې دا غواړي چې زموږ لور سره زموږ زوم ښه طریقې سره رویه وساتي او ظلمونه پې نه کوي نو تاسو د خپلې ښځې سره ظلمونه مه کوئ، نو ستاسو د لور سره به هم څوک ظلمونه نه کوي. هغه یو مشهور متل دی چې څه کرې هغه برې وي. نن سبا چې په کومو کورونو کې ناروغیانې راځي نو د دې ټولو نه غټه وجه همدا ده چې په یو بل باندې د تعویض تهمت لګوي. اگر که چا تعویض کړی وي که د هغې دومره نقصان وي او که نه، خو دی خپل ترمنځه دومره ناروغیانې پیدا کړي چې د دی کور تباه شي او دی د یو ځای نه بل ځای ته او د بل ځای نه بل ځای ته په کډو وړو باندې مجبوره شي. ډېر خلک بیا دارنګې هم وي چې هغوی وایي چې موږ باندې دی تعویض کړی دی نو موږ به په دی باندې تعویض وکړو، او دی بیا هم پیرانو پسې ګرځي او خپلې پیسې هغه کم ظرفه پیرانو له ورکوي او په یو بل باندې تعویضونه کوي چې تعویض حرام دی. دوستانو یاد ساتئ چې کله ناکله خپلې ښځې سره مینه هم کول پکار دي، یعنی تاسو له پکار دي چې تاسو یو نوړی راوالی او د هغې په خوله کې ورکوئ او په دې باندې خپل د مینې اظهار وښیئ. امید لرم چې دې سره به ستاسو د دواړو ترمنځه مینه نوره هم زیاته شي. کله هم د غصې په حالت کې فیصله مه کوئ، ځکه چې په غصې کې نن سبا دارنګې کارونه کیږي چې لور خپل پلار ولي او پلار خپل لور ولي او ورور خپل خور ولي او خور خپل ورور ولي. نو کله هم په غصې کې فیصله مه کوئ. کله هم په ښځې باندې لاس مه اوچتوئ او هغې ته دا مه ثابتوئ چې زه ډېر مضبوط انسان یم. مضبوط انسان هغه دی چې هغه په خپلې غصې باندې کابو وساتي او هغه کمزوري انسان ته په کم نظر سره ونه ګوري او په هغه باندې لاس اوچت نه کړي. د ښځو جایزې نخرې برداشت کړي، ولې چې الله تعالی د دی حسن د دی په نخرو کې ایښی دی. ډېره مننه کوم قدرمنو چې ویډیو م تر اخره وکته. نو امید لرم چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نور ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی هم د دارنګې معلوماتو نه خبر شي او د هغوی کور کې دا ناروغیانې ختم شي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان. هم په غصې کې فیصله مه کوئ.